بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې زموږ دلته د چا سره یو دعوه ده، نو هغه ته علماو قسم ورکړي او قسم واخیستي، خو زموږ دا فکر دی چې دی دا قسم پر درواغو باندې اخلي. نو آیا موږ څه؟ محترمینو، کوم ځای کې چې شریعت د قسم ورکولو حق تا ته درکړی وي، قسم دې ورکړي، د قسم واخیستي، اوس که درواغ دی که رښتیا دی، دا خو بیا د دو د الله معامله ده. که په درواغ باندې قسم اخیستی وي نو سخته ګناه کبیره ده. او فتاوی محمودیه جلد نمبر 14 صفحه نمبر 15 هغه لیکلي دي چې داسې ګناه کبیره ده، دومره غټه ګناه ده چې شرک ته ورنږدې. نو چې دومره غټه ګناه دی پر سر اخلي، د دې وبا او سزا به په دنیا او په آخرت کې دی خوري، او تا ته به الله جل جلاله د دې بدله درکوي، په دنیا او آخرت کې به بدله درکوي. نو د قسم واخیستی، نور بیا ته د جنجالو د دعوو حق نه لري. علماو دته قسم ورکړي، او د دغه قسم که د پر درواغو اخیستی وي، د دې تاوان او نقصان مو دی په دنیا او په آخرت کې ضرور ویني. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.